سلام زده کوونکو. علیکم سلام معلم صاحب. دا څه خبره ده نن مو لکه چې د خوراک سیالي پیل کړې ده که څنګه؟ والله معلم صاحب کله کله داسې خرچه هم ښه وي. د عباس په شیان په جیبونو باندې لړمان کې نول هم ښه نه دي. ښه نو دا راته ووایئ چې کوم شیان چې تاسو د خوراک او څښاک لپاره راوړي په دې کې څه ګډ دي؟ معلم صاحب بس یو د خوندونو ګډوله ده نو. معلم صاحب که هر څه چې پکې ګډ وي خو موږ ته دا انرژي راکوي چې درسونه ښه زده کړو. معلم صاحب زما فکر مڼه او دا نور څښاکونه شاید نور ترکیبونه هم ولري، خو یو څه چې په دې درې واړو کې یو شان دي هغه خوږه یا شکر دی. فرهاد جانه ته بیخي ورنږدې شوی. په دې ټولو کې هغه لویه کورنۍ شته چې موږ تاسو یې کاربوهایډریټونه بولو. په ننني درس کې به د همدې کاربوهایډریټونو د ډلبندۍ ترڅنګ په مونوسکرایډونو هم بحث او خبرې وکړو. نو تاسو درس ته چمتو یې چې پیل کړو؟ هو معلم صاحب. قدرمنو لیدونکو او ګرانو زده کوونکو تاسو هم ستړي مه شئ، راځئ چې د نن ورځې د درس عنوان او د زده کړې موخې په ګډه وګورو. د درس عنوان د کاربوهایډریټونو ډلبندي او مونوسکرایډونه. د زده کړې موخې. زده کوونکي به د درس تر پای وکولای شي چې کاربوهایډریټونه ډلبندي او تشریح کړي، مونوسکرایډونه تعریف کړي، مهم مونوسکرایډونه وپیژني او تشریح یې کړي. آیا کله مو فکر کړی دی چې د شاتو او یا هم د میوو خوند ولې خوږ دی؟ او کوم مالیکولونه د خوږوالي سبب ګرځي؟ کله چې تاسو میوې، چاکلیټ او یا هم شات خورئ نو خوله مو خوږیږي. خو دا یوازې خوند یا خوږوالی نه دی بلکې یو ستر علمي حقیقت دی. شات، میوې او ډوډۍ دا ټول هغه کوچني مالیکولونه لري چې موږ ورته مونوسکرایډونه وایو. او دا هماغه ساده خواږه مالیکولونه دي چې زموږ بدن ورته اړتیا لري. راځئ دا زده کړو چې دا څه ډول مالیکولونه دي او څه ډول جوړیږي. راځئ چې لومړی لاړ شو او د کاربوهایډریټونو ډلبندۍ ته تم شو. د کاربوهایډریټونو ډلبندي. په ټوله کې کاربوهایډریټونه په دوه برخو ویشل کیږي چې یو یې پیچلي یا کمپلیکس او بل یې ساده کاربوهایډریټونه دي. ساده کاربوهایډریټونه بیا په دوه ډوله دي چې یو ته یې مونوسکرایډونه او بل ته یې ډایسکرایډونه وایي. د مونوسکرایډونو مهمې بیلګې ګلوکوز، فرکتوز او ګلکتوز دي. خو د ډایسکرایډونو مهمې بیلګې بیا مالتوز، لکتوز، سکروز او داسې نورې دي. دغه راز پولیسکرایډونه چې له پیچلو کاربوهایډریټونو ګڼل کیږي مهمې بیلګې نشایسته، سلولوز، ګلایکوجن او داسې نورې دي. فکر کوم زده کوونکو چې په دې برخه کې کومه ستونزه نه لرئ. دا معلم صاحب. ډېر ښه. نو مونوسکرایډونه چې ساده قندونه هم بلل کیږي د کاربوهایډریټونو یا د قندونو تر ټولو ساده او اساسي واحدونه دي چې د مونومیر په نوم هم یادیږي او ټول کاربوهایډریټونه ورڅخه جوړ شوي دي. دا چې مونوسکرایډونه نورې کومې ځانګړنې لري په اړه به معلومات په ګډه وګورو. مونوسکرایډونه یا ساده قندونه. مونوسکرایډونه د کاربوهایډریټونو هغه ډول دی چې نه هایدرولیز کیږي او په مالیکولونو کې یې د کاربن د اتومونو شمیر له 3 څخه تر 9 پورې رسیږي. د خوراکي توکو مونوسکرایډونه د هیګزوز په نوم یادیږي. ګلوکوز ډیر ساده مونوسکرایډ دی چې په ارګانیزمونو کې د انرژۍ د تولید او میتابولیزم په عملیه کې بنسټیز رول لوبوي چې مهمې سرچینې یې انګور او شات دي. معلم صاحب مونوسکرایډونو ته ولې ساده قندونه وایي؟ دا ځکه چې دوی د کاربوهایډریټونو هغه ډول دی چې نور په ساده یا کوچنیو قندونو نه ویشل کیږي، یعنی نه هایدرولیز کیږي. معلم صاحب د ژوندیو موجوداتو په وجود کې د ګلوکوز اساسي رول څه شی دی؟ حسن جانه، ګلوکوز د ژوندیو موجوداتو په وجود کې د انرژۍ په تولید او همدارنګه د میتابولیزم په پروسه کې فعاله ونډه لري. ښه نو کومه بله پوښتنه خو به نه لرئ؟ نه معلم صاحب. ډېر ښه. نو د مونوسکرایډونو عمومي فورمول دی CN H2N
CON او یا هم CH2ON. خو دا هم په یاد ولرئ چې مونوسکرایډونه د دوی د کاربن د اتومونو د شمېر او همدارنګه د شته الدیهایدي او کیتوني ګروپ په اساس پیژندل کیږي. تاسو وګورئ سکرین ته. ښه نو متوجه شئ د هګزوز مونوسکرایډونو مالیکولي فورمول C6H12O6 دی. یعنی دوی یو ډبل ایزومیرونه دي چې مهم مونوسکرایډونه عبارت دي له ګلوکوز، ګلاکتوز، دیمانوز او فرکتوز څخه. د دغو مونوسکرایډونو له ډلې څخه یوازې فرکتوز کیتوني ګروپ لري او نور ټولې الدیهایدي ګروپونه لري. خو په یاد مو وي چې د الدوز مونوسکرایډونه په خپل ترکیب کې 4 غیر متناظر کاربنونه لري چې دا کاربنونه په دایرې سره ښودل شوي دي. معلم صاحب دا غیر متناظر کاربن کوم کاربن ته وایي؟ ښه پوښتنه دې وکړه فرهاد جانه. غیر متناظر کاربن هغه کاربن ته ویل کیږي چې د 4 بېلابېلو اتومونو او یا هم ګروپونو سره اړیکه ولري چې دا خاصیت مالیکولونو ته نورې ایزومیري ځانګړنې ورکوي. لکه په دې مالیکول کې ګورئ چې کاربن د 4 بېلابېلو اتومونو او ګروپونو سره اړیکه لري. نو دا کاربن د غیر متناظر یا کایرال کاربن په نوم یادیږي. ښه نو د مونوسکرایډونو په زنځیري او کړیز جوړښتونو به له یوې لنډې دمې وروسته بحث او خبرې وکړو. اوس هم یوه لنډه دمه لرو، بېرته ژر راګرځو، زموږ سره پاتې شئ. قدرمن لیدونکو بیا هم ستړي مه شئ. په تېره برخه کې مو د کاربوهایډریټونو په پیژندنې او د هغوی په ډلبندۍ باندې خبرې کړې وې. د دې ترڅنګ مو په مونوسکرایډونو هم بحث درلود. ښه نو په دې برخه کې په څه باندې بحث کوو؟ معلم صاحب اوس د مونوسکرایډونو په زنځیري او کړیز جوړښتونو غږیږو، ځکه له دمې وړاندې تاسو یادونه وکړه. آفرین حسن جانه، بالکل. دا چې د مونوسکرایډونو زنځیري او کړیز جوړښتونه څه ډول دي، راځئ چې په دې اړه چمتو شوي معلومات په ګډه وګورو. د مونوسکرایډونو زنځیري او کړیز جوړښتونه. مونوسکرایډونه کیدای شي چې کړیز یا زنځیري مالیکولونه ولري، خو زنځیري مونوسکرایډونه په محلول کې د داخل المالیکولي تعامل په پایله کې په کړیز مونوسکرایډونو بدلیږي. د بیلګې په توګه زده کوونکو تاسو ګورئ چې دا د ګلوکوز کړیز او زنځیري جوړښتونه دي. که چیرې دا زنځیري جوړښت لرونکی ګلوکوز په اوبو کې حل شي، یعنې د لومړي کاربن او د 5م کاربن ترمنځ یوه اړیکه رامنځته کیږي چې د کبله یې الفا ډي ګلوکوز او یا هم بیتا ډي ګلوکوز کړۍ رامنځته کیږي. د الفا او بیتا ګلوکوز ترمنځ توپیر یوازې د دوی د لومړي کاربن د هایدروکسیل ګروپ په موقعیت کې دی. په الفا ګلوکوز کې تاسو ګورئ چې په لومړي کاربن باندې د هایدروکسیل ګروپ لاندې خواته او په بیتا ګلوکوز کې په لومړي کاربن کې هایدروکسیل پاس خواته موقعیت لري. معلم صاحب دا چې زنځیري ګلوکوز په اوبو کې د حل کېدو په صورت کې په کړیز جوړښت بدلیږي، نو پوښتنه مې دا ده چې دا بدلون اصلاً د کوم هدف لپاره ترسره کیږي؟ عباس جانه، طبیعت تل د ثبات په لټون کې وي. کړیز جوړښت د انرژۍ له پلوه ډېر باثباته وي. نو مالیکول ځان هم همداسې جوړوي چې لږه انرژي ولګوي او ډېر خوندي پاتې شي. ښه، زما په مطلب خو پوه شوې؟ هو معلم صاحب. ډېر ښه. معلم صاحب د الفا او بیټا ګلوکوز یوازې د هایدروکسیل ګروپ په موقعیت کې توپیر لري، نو ولې کیمیا پوهان دومره جدي نیسي؟ دا ځکه جدي نیسي چې په کیمیا کې حتی د یو کوچني اتوم ځای بدلول هم د موادو په ترکیب او خواصو کې ژور بدلون رامنځته کوي. ښه نو که بله کومه پوښتنه نه وي، راځئ چې مخته ولاړ شو. نه معلم صاحب، پوښتنه نشته. ډېر ښه. اوس به د ډي او ال قندونو په اړه ځان پوه کړو چې دا څه ډول قندونه دي.
د ډي او ال قندونه هغه مونوسکرایډونه چې نور ته د ساعت د عقربې مطابق دوران ورکوي نوم یې په ډي سره پیل کیږي چې د ډي حرف له ډیکسټرو روټیټري څخه اخیستل شوی چې ښي لوري ته د تاویدو معنا لري. همدارنګه هغه مونوسکرایډونه چې نور ته د ساعت د عقربې په مخالف جهت دوران ورکوي نوم یې په ال سره پیل کیږي چې د ال حرف له لیوو روټیټري څخه اخیستل شوی چې کیڼ لوري ته د تاویدو معنا لري. ښه نو راځئ چې دا موضوع درته لږه واضح کړم. دلته که چېرته تاسو د دې دواړو مالیکولونو ساختمان یا جوړښت ته ځیر شئ نو دواړه ورته معلومیږي مګر د دوی توپیر په دې زیړ رنګه هایدروکسیل ګروپ کې دی. په ډي ګلوکوز کې دا ګروپ ښي خواته پروت دی او په ال ګلوکوز کې دا ګروپ چپې خواته پروت دی. د همدې توپیر له کبله دا دواړه مرکبونه یو د بل سره انانتیومیر بلل کیږي. یعنی داسې فضایي ایزومیرونه دي چې یو په بل باندې د منطبق کیدو وړ نه دي. یعنی غیر قابل انطباق هندسي عکسونه دي. معلم صاحب تاسو وویل چې مونوسکرایډونه نور ته دوران ورکوي. په دې موضوع مې سر خلاص نشو. یعنی څنګه؟ ګورئ د پولارایمتر په نوم داسې ځانګړې آلې جوړې شوي دي چې د مونوسکراید نمونه پکې کیښودل کیږي او رڼا یا نور ورڅخه تیریږي. لکه چې پوه نه شوې فرهاد جانه؟ معلم صاحب سم مې پرې سر خلاص نشو. سمه ده، اوس به پرې سم پوه شئ. تاسو یو ځل سکرین ته پام وکړئ. دا آله د رڼا له سرچینې پولرایزر یا نور تنظیمونکی یو ټیوب چې د مرکب نمونه پکې اچول کیږي تحلیلونکي یا انالایزر څخه جوړه شوې ده. کله چې وغواړو د مرکب نوري فعالیت معلوم کړو نو لومړی نمونه په ټیوب کې اچوو او وروسته نور ورڅخه تیروو. په پیل کې نور غیر پولرایز وي یعنی ټولو طرفونو ته خپریږي خو د پولرایزر په واسطه نور په یو مستقیم جهت خپریږي چې دې ته پولرایز شوی نور وایي. همدا مستقیم نور په ټیوب کې له نمونې څخه د تیریدو په جریان کې تغییر کوي چې دا تغییر د تحلیلونکي لخوا مشخص کیږي. له صفر څخه لوړه درجه د ساعت د عقربې مطابق او له صفر څخه ښکته د ساعت د عقربې مخالف دوران ګڼل کیږي. اوس پوه شوئ چې مونوسکرایډونه څه ډول نور یا رڼا ته دوران ورکوي؟ هو معلم صاحب. ډېر ښه زده کوونکو راځئ چې اوس د مونوسکرایډونو په فزیکي خواصو ځان پوه کړو چې دغه ساده قندونه کوم ډول خواص لري. د مونوسکرایډونو فزیکي خواص. مونوسکرایډونه د لاندې فزیکي خواصو لرونکي دي. په خالص ډول په جامد سپین رنګ شتون لري. په اوبو کې ډیر ښه حلیږي یعنی هایدروفیلیک دي. په الکولو کې لږ حلیږي. یو شمېر یې خوږ خوند لري. بې بویه دي. د ویلي کېدو لوړ ټکي لري. جامدات یې کرسټالي جوړښت لري. نور پولرایز کوي یعنی چپ یا ښي اړخ ته دوران ورکوي. فکر کوم چې دا برخه ډیره ساده وه خو بیا هم کومه پوښتنه خو به نه لرئ؟ نه معلم صاحب. ډېر عالي. نو پاتې درس ته د یوې لنډې دمې وروسته دوام ورکوو. قدرمنو لیدونکو اوس هم یوه لنډه دمه اخلو. له دمې وروسته بیرته راګرځو. زموږ سره پاتې شئ. قدرمنو لیدونکو د خپرونې دوام ته بیا هم ښه راغلاست. په تېره برخه کې مو د مونوسکرایډونو په جوړښتونو، د ډي او ال په قندونو او همدارنګه د مونوسکرایډونو په فزیکي خواصو هم خبرې وکړې. اوس هم راځئ چې خپل درس ته دوام ورکړو. ښه نو زده کوونکو مونوسکرایډونه خو مو وپېژندل، په فزیکي خواصو یې هم پوه شوئ. راځئ چې اوس د مونوسکرایډونو په لومړني مرکب چې ګلوکوز دی خبرې وکړو او په دې اړه چمتو شوي معلومات په ګډه سره وګورو. ګلوکوز. ګلوکوز یو ساده قند یعنی مونوسکرایډ دی چې مالیکولي فرمول یې C6H12O6 دی. دا مرکب په طبیعت کې په میوو،
شاتو، نباتاتو او وینه کې شتون لري چې د انرژۍ اصلي سرچینه ګڼل کیږي. ګلوکوز په دوو بڼو یعنې ډي ګلوکوز او ال ګلوکوز شتون لري چې لومړی بڼه یې طبیعي ده چې په ژوندیو موجوداتو کې فعاله ونډه لري، مګر دویمه بڼه یې په مصنوعي ډول رامنځته شوې ده. دا قند د فوتوسنتیز محصول دی او د حجروي تنفس لپاره اصلي ماده ګڼل کیږي. په وینه کې د ګلوکوز کچه د بدن د انسولین هورمون لخوا تنظیمیږي. په دې برخه کې خو به تاسو کومه پوښتنه نه لرئ؟ معلم صاحب، زه یو پوښتنه لرم. مهرباني فرهاد جانه. معلم صاحب، ولې زموږ بدن یوازې ډي ګلوکوز کاروي او له ال ګلوکوز څخه ګټه نه اخلي؟ دا ځکه چې زموږ د بدن انزایمونه یوازې د ډي ګلوکوز مالیکولي بڼه پیژني او پرې عمل کوي. د ال ګلوکوز جوړښت ورته داسې دی لکه یو څوک چې د ښي لاس دستکشه په چپ لاس کې واچوي. معلم صاحب، په وینه کې ګلوکوز اندازه لوړه یا کمه شي څه پیښیږي؟ ښه پوښتنه دې وکړه. که لوړه شي بیا نو بدن د انسولین په واسطه دغه اندازه کنټرولوي. خو که ډیره ټیټه شي بیا نو حجرې نشي کولی چې پوره انرژي واخلي او په پایله کې کمزوري او سرګیچي یا سرګرداني رامنځته کیږي. معلم صاحب، دا ګلوکوز یوازې له خوږو میوو څخه ترلاسه کیږي او که نورې لارې هم شته؟ نه، یوازې د خوږو میوو له لارې نه ترلاسه کیږي، بلکې په نباتاتو کې د فوتوسنتیز د عملیې په واسطه هم رامنځته کیږي او حتی په لابراتوارونو کې په مصنوعي بڼه هم جوړیدلی شي، خو طبیعي بڼه یې غوره ده. راځئ چې د ګلوکوز په اړه لا ډیر معلومات په دې معلوماتي کڅوړه کې په ګډه وګورو. ګلوکوز یو ساده قند یعنی مونوسکرایډ دی چې فرمول یې C6H12O6 دی. دا مرکب په طبیعت کې په پراخه کچه شتون لري. دا د ګلوکوز یو فضایي ایزومیر دی چې ډي مثبت ګلوکوز یا ډیکسټروز نومیږي. دا د ګلوکوز خلاص زنجیري جوړښت دی چې 6 کاربن اتومونه لري. لومړی کاربن اتوم یې د الډهایدي ګروپ لرونکی دی. د زنجیر پاتې 5 کاربنونه هر یو د هایدروکسیل یو ګروپ لري. د کاربن پاتې ولانسي اړیکې د هایدروجن اتومونو په واسطه مشبوع شوي دي. دا شکل واضح څرګندوي چې ډیکسټروز یو الدو هیګزوز دی. ښه نو په دې خو پوه شوئ چې ګلوکوز یو ساده قند دی چې په طبیعت کې په پراخه کچه شتون لري. اوس هم د مونوسکرایډونو په دوهم مرکب یعنی فرکتوز باندې خبرې کوو چې د ګلوکوز سره ورته مالیکولي فرمول لري مګر په خواصو کې فرق دی. راځئ چې په دې اړه بحث او خبرې وکړو. فرکتوز یا د میوې قند په ټولو میوو، سبزیجاتو، شاتو او بوره کې شتون لري. د دې مرکب مالیکولي فرمول C6H12O6 دی. د ګلوکوز خلاف دا مرکب د کیتون ګروپ لري، نو ځکه دا یو کیتو هیګزوز دی. په صنعت کې فرکتوز له ګنیو، چغندرو او جوارو څخه په لاس راوړل کیږي. واک چې زده کوونکو په دې بیلګه کې تاسو ګورئ چې دواړو خواو ته د فرکتوز کړیز او په منځ کې زنځیري جوړښت دی. که چیرته فرکتوز هایدرولیز شي نو الفا ډي فرکتوز او یا هم الفا ډي فرکتو فیورانوز او همدارنګه بیتا ډي فرکتوز او یا هم بیتا ډي فرکتو فیورانوز ورڅخه لاسته راځي. الفا او بیتا د فرکتوز دوه بڼې دي چې په دوهم کاربن باندې د هایدروکسیل ګروپ موقعیت مشخصوي. معلم صاحب، چې ګلوکوز او فرکتوز دواړه یو شان فرمول لري نو بیا په خواصو کې ولې توپیر لري؟ عباس جانه، په خواصو کې خو ځکه توپیر لري چې د دوی مالیکولي جوړښتونه سره فرق لري. یعنی ګلوکوز الډهایدي او فرکتوز کیتوني ګروپونه لري. معلم صاحب، د الفا او بیتا فرکتوز ترمنځ توپیر یوازې د نوم په بدلیدو کې دی او که نور هم څه شته؟ نه فرهاد جانه، یوازې په نوم کې نه دی بلکې توپیر یې د هایدروکسیل ګروپ په موقعیت کې دی. په الفا کې دا ګروپ د دویم کاربن لاندې خواته او په بیتا کې بیا د کاربن پورته خواته موقعیت لري. ښه نو بله کومه پوښتنه خو به نه لرئ؟ نه معلم صاحب. ډېر ښه، نو راځئ چې اوس د ګلکتوز په اړه معلومات ترلاسه کړو چې دا څه ډول قند دی.
ګلکتوز ګلکتوز یو ساده قند دی چې کیمیایي فورمول یې C6H12O6 دی. دا له ګلوکوز سره ایزومیر دی، یعنی دواړه قندونه یو شان فورمول لري، خو فضایي جوړښت یې لږ توپیر لري. ګلکتوز معمولاً په طبیعت کې په آزاد ډول نه موندل کیږي، بلکې د لکتوز یعنی شیدو قند په ترکیب کې موجود وي. کله چې لکتوز تجزیه شي، ګلکتوز او ګلوکوز ورڅخه حاصلیږي. ګلکتوز د بدن لخوا جذبیږي او په ځیګر کې ګلوکوز ته بدلون کوي ترڅو د بدن د حجرو لپاره د انرژۍ په توګه وکارول شي. دا قند د ډي او ال بڼې لري چې ډي ګلکتوز یې طبیعي بڼه ده چې په ژوندیو موجوداتو کې موندل کیږي. که چیرې په بدن کې د ګلکتوز میتابولیزم په سمه توګه ترسره نشي، نو ممکن د ګلکتوسیمیا په نوم یو ارثي ناروغي رامنځته شي چې درملنه او ځانګړې پاملرنه غواړي. ښه نو دا د ګلکتوز زنځیري او کړیز شکلونه دي چې ګلکتوز د ګلوکوز سره ورته جوړښت لري، مګر توپیر یې د څلورم کاربن د هایدروکسیل په موقعیت کې دی. په ګلوکوز کې د هایدروکسیل ښي خواته پروت وي، دا چې حلقوي یا کړیز جوړښت پیرانوز ته ورته دی، نو ځکه ورته ګلکتوز پیرانوز هم وایي. ښه نو زده کوونکو، زموږ تاسو اوسنی درس همدومره وه. راځئ چې اوس د نن ورځې د زده کړې پایلې په ګډه وګورو. د زده کړې پایلې: زده کوونکو زده کړل چې په ټوله کې کاربوهایډریټونه په دوه برخو ویشل کیږي چې یو یې پیچلي یا کمپلیکس او بل یې ساده کاربوهایډریټونه دي. ساده کاربوهایډریټونه بیا په دوه ډوله دي چې یو ته یې مونوسکرایډونه او بل ته یې ډایسکرایډونه وایي. همدارنګه پولیسکرایډونه له پیچلو کاربوهایډریټونو څخه ګڼل کیږي. مونوسکرایډونه د کاربوهایډریټونو هغه ډول دی چې نه هایدرولیز کیږي او په مالیکولونو کې د کاربن د اتومونو شمیر له 3 څخه تر 9 پورې رسیږي. د خوراکي توکو مونوسکرایډونه د هګزوز په نوم یادیږي. ګلوکوز، فرکتوز، مونوز او ګلکتوز مهم مونوسکرایډونه دي چې مالیکولي فورمول یې C6H12O6 دی. نوموړي سکرایډونه جامد او کریسټالي بڼه او خوږ خوند لري. قدرمنو لیدونکو، دا وه زموږ اوسنۍ خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بیا مو په لوی خدای سپارم. ښې چارې.